کابل کې د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل اوسمهال افغانستان د نړۍ له 80 هیوادونو سره سوداګري لري. ښاغلي عزیزي زیاته کړه د افغانستان په وارداتو او صادراتو کوم محدودیت شتون نه لري. سوداګرۍ او صنعت ته پام وړ پرمختګ کړی دی. خواهش ما از تمام سکتور خصوصی است که از این فرصت یک هفته‌ای که در شهر کابل امروز الحمدلله آماده شده از این فرصت خوبتر استفاده کنند. ما دوستایی را دیدیم که از کشورهای همسایه اینجا حضور پیدا کردند و در روزهای بسیار کمی الحمدلله نمایشگاه را پررنگ ساختند، غرفه ها را فعال ساختند و میخواهند که با برادران افغان خود داد و ستد داشته باشند، تجارت داشته باشند، معامله داشته باشند، راهها را باز کنند. د ایران او تاجکستان هیوادونو استازو له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر او د یو شمېر نورو وزارتونو مرستیالانو هم وویل چې افغانستان کې د تولیداتو او صادراتو کچه لوړه شوې ده چې په کارموندنه یې هم مثبت اغیز کړی دی. ما همه ساله از محصولات زراعتی افغانی ما استفاده میکنیم. چطور سابق که بود ما سردخانه ها نداشتیم. وقتی که محصولات زراعتی ما که می رسیدن به مو وقت می فروختیم، به مو خاطر امو وقت ارزشش خیلی پایین می آمد. دهقانای ما، زارعین ما هم به خساره و تاوان مواجه می شدن. حالا الحمدلله 2-3 سال با سرپرستی با رهبری امارت اسلامی افغانستان، خصوصا بسته کوشش تلاش ملا صاحب ملا عبدالغنی برادر آخوند و توجه کردیم، شروع کردیم با ساختن سردخانه ها در اکثر ولایات ها 1 تا 2 تا پیلن جور کردیم و در حال جور کردن هستیم. ما نمیخواهیم که همیشه یک کشور متکی به واردات باشیم، بلکه توسعه صادرات و جهش تولید و حمایت از رشد تولیدات داخلی در اولویت سیاستگذاری ما قرار دارد. د نندارتون ګډونوالو وویل چې د سوداګرۍ د ودې او داخلي تولیداتو د بازارموندنې لپاره دا ډول نندارتونونه جوړېدل رغنده رول لري. د عظیمي ګروپ د نمایندګۍ نه دلته راغلی یم. د عظیمي کیمیا او د عظیمي ګروپ کومه محصولات چې د کشور نه د بیرون راځي او دلته د کشور په منځ کې تولیدېږي دلته هم راوړي دي نندارتون ته. داخل د هیواد کې چې موږ کومه توکي تولیدوو کوشش کوو چې د هیواد د منځ کومه اولیه یا خام مواد چې دي د هیواد د منځ نه تهیه کړو تر څو چې کومک وشي د خپلو تجارانو سره او لوړ کیفیت والا واوسي. کله چې موږ مطمئن نشو په کیفیت باندې بیا د بهرني هیوادونو نه راوړو، ځکه چې د موږ شعار دا دی چې باید د خپله په جنسو کې کیفیت ولرو، مشتریانو ته کیفیت والا جنسونه وړاندې کړو. د بهرني هیوادونو نه د شامپو د سر مینځلو شامپو راواردوو چې د ترکیه هیواد نه ده، فرمول د جرمني دی او تولید په ترکیه کې کیږي چې د افغانستان په خوا کې دوی په خارجي ملکو کې لکه روسیه کې، اروپا کې، عربي ملکونو کې ټولو کې تولیدات لري او د خپل محصولات ورلیږي. عسل است، دیگه چهارمغز است، توت است، زرشک است و دیگه امی وسایل خانه مثل پرده است، دیوارکوب است، شیت گروپ است. د 4 کاله کېږي، تقریبا 3.5 کاله زموږ د کار شروع کړی ده د ګند کوچي شرکت او ښه استو راضي استو. شرکت تولیدی پوشاک مکس از سال 2021 به این طرف تحت نام تجارتی پوشاک مکس فعالیت خود را در بخش تولید و تهیه محصولات مردانه از لحاظ پوشاک، جمپرهای زمستانی، خزانی و همچنان واسکت‌های بهاری و تابستانی آغاز نموده است که در هر سال بیشتر از 100 دیزاین در رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف را تهیه و ترتیب می‌کنند. در حال حاضر در 3 نمایندگی فعالیت ما موجود می باشد. فعالیت ما ادامه دارد. نمایندگی اول ما که در دهبوری می باشد بیشتر از 1000 نفر کارمند می داشته باشد و در 2 نمایندگی بعدی ما که یک نمایندگی اختصاصی برای خانم ها می باشد و نمایندگی بعدی ما باز هم به طبقه ذکور می باشد. ما در شرکت مکس بیشتر از صدها نوع مدل را هر ساله در
جمپر و همچنان در واسکت های مردانه تولید و تهیه میکنیم که به شکل عمده و پرچون در سراسر کشور، شهر و ولایت آماده فروش می باشد. منګه څونه و شودې خالص په نامه باندې هپیډي په نامه او د دې ترڅنګ څلور فلیور ملک یا ذایقه داره یا تمداره شودې چې د پستې خرما او بادام توتي زمینی دا ذایقه داره شودې لرو او همدارنګه قیماق لرو. د دې ترڅنګ منګه درې نوه جوس د عام امرود او د مڼې جوس دا هم منګه تقریبا څو میاشتې مخکې بازار ته راایستلي هغه پروډکټ تولید شروع کړی ده. په دغه نندارتون کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او څو نورو هیوادونو سوداګریز او تولیدي توکي په سلګونو غرفو کې د یوې اونۍ لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.